بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو مسلمانانو، خویندو او ورونو او میندو، زه تاسو ته یو د سحر جادو په باره کې د قرآن کریم یو صورت، مختصر شان صورت دی، خو د هغې یو فضیلت او مجرب عمل هغه زه تاسو ته ښیم، د دې کوډګرو او د دې جادوګرو د مسایلو نه به بالکل محفوظ شي. هغه صورت په ډېر ښه انداز سره هغې ته سورة الانفطار ویل کېږي. دا 30مه سپاره کې دی. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت الی آخره. دا صورت چې څوک یعنې په یو کور کې یو ځل ووایه او اوبه پې دم که، په ټول کور کې چڼکاو که. که ستا په کور کې څومره ځایه یعنې تعویضونه پراته وي، چا کوډې منترې کړي او هغه ستا په کور کې ښخ کړي، تا ته پته نه وي، نو د الله په حکم باذن الله تعالی د هغه څیز به تا ته الله په خوب کې هغه ځای به تا ته وښیي او هغه ځای نه به په خپله باندې روچت کې هیڅ جادوګر ته ضرورت ستا د جادو د راغېستو نشته. او د هغې بیا نور جدا اعمال هغه موږ تاسو ته ښیلی دي، خو دا راغېستل د دې معلومول هم په دقه طریقه باندې دي چې دا صورت به ووایي سورة الانفطار او اوبه به پې دم کړي، په کور به یې چڼکاو کړي. د شپې چې وده شوې انشاءالله الله به تا ته هغه ځای وښیي، هغه ځای به ته معلوم شي، هغه جادو به راوباسي. خو دا به هر هغه چا ته اجازت وي چې دا کوم دا زمونږ ویډیو مسلمانان بل ته شیر کړي، انشاءالله بیا دې دا عمل وکړي چې کار کوي که نه کوي. والسلام.